یو ځوان یو عالم ته راغی، ورته ویې ویل مولانا صاحب قربان درته وایم پلار چې مې هر شی رانه وغواړي زه هغه ام ورکوم خو بیا رانه خفه مې یم. دا ډېره انتیکه خبره ده ګرانو عزتمندو مسلمانانو. که غواړو موږ تاسو چې خپل والدین له موږ تاسو څخه راضي اوسي نو دا یو کار عملي کړئ. د خدای په فضل سره به تاسو د دې خپل کار د عملي کېدلو ګټه په خپلو سترګو ووینئ، میوه به ترې وخورئ. نن چې ګورې هر پلار و زوی ترې خفه یې، نن چې ګورې هر ورور له بل ورور نه خفه یې، نن چې ګورې په خپل کور کې ښځه د خاوند نه خفه یي، خاوند د ښځې نه خفه یي. د هغه ټولو لپاره د یو اصول دی. نو عالم ورته وویل چې دا ستا پلار خو درنه خفه هم په دې ټکي باندې دی چې هغه تا ته ووایي ته بیا هغه شی ورکړي، خفه هم درڅه په داسې ووژه دی. هغه ځوان ورته ویل چې دا څنګه؟ نو خو چې پلار د ما نه یوه غوښتنه کړې ده ما ځانه دې پر سپمولی نو بیا ته څنګه وایه په څنګه زما سر نو سپه خلاص عالم ورته ویل داسې ته راته ووایه ستا پلار چې ته ماشوم وې ته کوچنی وې کله هم د تا نه تپوس و پوښتنه کړې وله چې بچی ستا څه شي پکار دی او یا تا به غوښتنه کوله ده به تا ته درکول که ده به د مخه څه غم خواړي ستا د یخ غم د ګرمۍ ستا د صحت ستا د مریضۍ دا ټول غمونه د چا سره به ورسره او د دې ټول فکر چا کوي؟ ستا د بسترې ستا د پټولو کپړو د خوږو د ترخو ستا د هر څه غم د چا سره ورسره او د چمپلو د خولۍ مثال کې پر نه نو هغه ورته وایي چې دا خو مې له پلار سره ورسره و بېشکه ما پلار ته هېڅکله نه دي ویلي چې دا شی راکړه. ورته وایي ښه چې بیا څه راغټ شوې چې ستا په اسکول او په مدرسه کې داخلولي نو تا ورته ویل هغه ورته یا کله به چې ځغستلی ولم بیا به یې ورته کش راوستلم. وایي دارنګه حال لاله ستا د واده و د کوزدې بندوبست مثال کې طور پر د خپل وس یې ټول پر تا باندې ان تمام کړي. نو ته نن دا ته مه ګوره چې ستا ته پلار په خوله ووایي بیا دغه شی ورنه ورکوې بلکې داسې کوشش وکړه دغه کشرتوب دغه ماشومتوب بدله ورکړه چې د په ماشومتوب کې له تا سره څه کړي دي بس ستا پلار به له تا نه خوشحالي خفه هم درنه په دې دی چې ته یې دونه مجبوره کوې ولې چې هغه ته په خوله وویلي وشم. د خفګان هم دغه ټکي دي. ته پلار ته بې وینا عزت ورکړه، ته پلار او مور و مشر ته ته خپلې ښځې ته ښځې د خاوند ته بې وینا د خاوند خدمت وکړي، د پلار خدمت وکړه، بې وینا ته د هغه ضرورتونه وساته، ته بې وینا ته دغه په مزاج ځان پوه کړه چې بیا څنګه متاثر کېږي بیا درنه خفه کېږي که نه درنه خفه کېږي. عزیزانو ډېره د کار خبره ده، عزیزانو ډېره د کار خبره ده، ډېره د سوچ او د فکر خبره ده. مسلمانانو په اندلس باندې 800 کاله حکومت کړی دی. 800 کاله یو ریکارډ دی، یو تاریخ دی. 100 کاله نه، 2 نه، 300 نه، 400 نه، 800 کاله څنګه کړی دی؟ دې ځای پام وکړئ. په عدل باندې او په انصاف باندې او په ظلم باندې نو قانون د ټولو لپاره هغه د خدای قانون یو هغه به امیر و که به فقیر و هغه که به سپایي و هغه که به رعیت و هغه که به هر څوک هغه به شاه و که به ګدا و. تاسو ته یوه واقعه په مخ کې ږدم د همدغه د مسلمانانو د دې 800 کالو د یو بادشاه یې واقعه ده. دغه بادشاه نوم بعضې علماو قطب الدین ایبک ښوولی. که څه ما ته پوره معلومات ونه لګېدي چې دغه واقعه خاص د دغه بادشاه ده او کله نه بل، خو د دغه د 800 کالو د دور ده. و دې بادشاه یو ځل په ښکار وتی. دا ښکار پخوا خلکو ته ډېر محبوب او په خاصه توګه د بادشاه به پسې وتل. تاسو هم چېرته چا نه اورېدلي؟ ښکار ته وتلی دی، وسې یو ځای ولاړ دی، ښکار ولاړ دی، غشي پر ولي. د غشي کې وروسته چې معلومات ولګېدي ښکار یې اوښتي چې ورلل هلته یو ځوان هم پروت دی چې غشي پرې لګېدلی دی. بادشاه ډېر حیران شو، دومره حیران شو چې اندازه یې نه کېدل. او انتیکه دا ده چې دې غشي یا په دې ښکار پسې یوازې ورغلی. د پخوا وختو داسې بادشاهان ول چې د شپې به یې ستا پیره کوله، پته یې ځان نه ساتئ، دیب ته ساتلې. ورلی هغه دی چې راپورته کوي هغه ځوان ډېر افسوس او تاسف یې وکړي. یو چې ویې کتئ دا غشي پکې لګېدلی دي، مطلب یو غشي پکې لګېدلی دی، پوه شو چې زما دا غشي په خطا کې راغلی دی. هغه ځوان یې راپورته کوي در کوره پرې راوړي چې معلومات یې وشو دا د یو کونډې زنانې بچی و
چې هغه خاوند هم نه درلود یا هم د سپین سرې زنانه ولا هغه یوه مور یې درلودله دې ځوان به په دې غره کې بوټي راغونډول بیا به بازار کې خرڅول او بیا به په دې باندې خپله ګزاره کوله دا داسې ځوان هغه پاتې او تعزیه او دفن او کفن د هر څه تېر شول وروسته بادشاه قاضي ته ځان پیش کړي باره قاضي ته ویل چې داسې مسله پیښه شوې ده هغه زنانه کونډه غریبه سپین سرې هم راوغوښتله بادشاه او قاضي ته ویل چې قاضي دې ښځې ته ووایه چې زما دغه سر دی زما دا غاړه د ما هر حکم تېر شه د ما څه په خطا کې دا ستا بچی لګېدلی دی قصدي مې دا کار نه دی کړی اوس ستا خوښه ده که مې وژنې که مې معافوې که مې قصاصوې فیصله ستا مور ته څه وایه وایي هغه سپین ښځې ته یې څه سوچ فکر وکړي سوچ فکر یې وروسته وویله چې بچی چې تا په خطا کې نه دی ویشتلی نو مخکې مې هغه بچی و د 19 وروسته مې ته بچی بس خبره ما ته د الله د رضا لپاره ته بخښلی یم مې درته کړې ده ګرانو عزتمندو مسلمانانو د مسلمانانو هغه 800 کاله حکومت چې وچلېدی د هغو د چلېدلو سبب دا نه ولو چې مال و دولت و جایدادو سبب و زور و زیاتیو توره و سپرو ډالو او وهلو وژلو بندي کېدلو د هغو د حکومت د چلېدلو دغه عدل او دغه انصاف او دغه رقم د هر چا لپاره د قانون د قرآن کریم د یو حکم او غاړه د حکم ته ایښول د هر چا لپاره مطلب د ټولو دپاره یو قانون همدا هغه وه چې ګرانو عزتمندو مسلمانانو الله تعالی دې موږ تاسو هم دقه شانتې جوړ کړي بیا کولی شو چې د کور مشرتوب د کلي او دارنګه زموږ ستاسو د ملک وطن او دارنګه د ټولې دنیا مشرتوب تر ډېره وخته مسلمانانو په غاړه